السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو هیوادوالو، خویندو ورونو، دا لوړ لوړ بلډینګونه او دا جګ جګ پادمانونه دا د الله دنیا او الله ته پاتې. ناخوالې، بدبختي او د روژې مبارکه میاشت. نو خلک لګیا دي کورونو ته د روژې سودا وړي او روژه ماتې ته پیشنمي دپاره. زما افغان رور، زما مسلمان رور چې نن معذوره د یو چا د بل چا لاس ته ناست چې دا یو وخت به د ده معذوره او په دې امسا باندې ګرځي. نو اخر موږ تاسو مسلمانان یو. د مسلمان خاصیت همدا دی چې د نورو مسلمانانو سره مرسته او کومک وکړي. قدرمنه وروره، ژوند، زندګي دا د روژې مبارکه میاشت په تا څنګه تېرېږي؟ روژې مبارکه میاشت ما داسې تېرېږي چې خپل معذوره د کار روزګار نشم کولی او بچې مې د یو د بل در ته درېدلی او دغه زمونږ لاچاري ده چې ما سره مرسته وشي، د شتمن خلکو سره مرسته وکړي، کومک وکړي موږ سره. تا څه کار کولو ماما؟ ما مخکې خښتې اچولې بډۍ کې 3 کاله مې کار وکړو او هغې نه دېخوا مې اوس په معذوره ده نشم کولی چې کار وکړم او لږې اړیکه وشم چې زه بچو ته یو مړی رزق پیدا کړم. زما افغان ماما او کوچني کوچني بچیان په رنګ نه معلومیږي. دې بیچارهګان دا ژوند دی، نه چپلقي او نه کالي. زما ماما به څه وکړي په خپله معذوره؟ خورې ژوند زندګي په تاسو څنګه تېرېږي؟ زمونږ دغسې تېرېږي وروره چې بس سختې تنګې اول هم راباندې تېرې شولې، اوس هم دا راباندې تېرېږي. د دې نه به په هغه خواته څه کوو، دا روژه ده ولاکه په دې پوهېږو. سختې تنګې دي چې په موږ الله تعالی تېرې او دا د خدای او دغه دی چې په موږ تېرې او دغه بچو ته بس پردۍ روټۍ څوک یو روټۍ راوړي، څوک 2 روټۍ راوړي، څوک 10 روټۍ راوړي، دا وله پخې کړم نو بس یا کیک راغواړم یا کلچې راغواړم. دا خپل 2-3 بچې مې دي دا پې ساتم او سړی خو خدای په ځای پروت دی. زما تاسو نه به ډېر خواست چې موږ سره ډېره مرسته کومک وکړئ. هی خورې هی خورې څه به وکړو؟ زموږ ستاسو په هېواد کې غربت، ناچاري دومره زیاته شوله، تر یو سر نه تر بل سره ورسېده. ښه خورې، د روژې ټوله سودا مې درته واخلم له خیره سره او روژه نیسئ، دعا کوئ د نړۍ ټولو مسلمانانو ته الله تعالی دې په افغانستان کې امن او سوله راولي. ښه رکشه درته نیسم خورې، دې دوکان کې به سودا مالو. راځئ چې زه کور ته به ولاړ شي. راځئ راځه. څو شوي؟ 6.5 افغانۍ. بس قدرمن وروره چې چا دي د ورور مې د مسلمانانو نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوه او دغه د روژې سودا شوه ستا او ستاسو پر موږ حق دی. ښه په مخه دې زیړي ګلونه راکړه لاس په مخه دې. ښه په مخه ښه خوري په مخه ښه. فرجت به كربي وأحزاني ودادك لا يشاطرني